طالبانو رئیس الوزرا ته د پاکستان لیک طالبانو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن یو. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د نوزې مهم خبر ته. دوستانو که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همداسې سره پښتون ټي وي چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا په عنوان د پاکستان د سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ له لوري یو لیک استول شوی چې پکې د پاکستان او افغانستان پر دوه اړخیزه اړیکو او دینی، کلتوري او تاریخي مشترکاتو ټینګار شوی دی. نوموړي د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند ته لیکلي دي: موږ ګاونډیان او وروڼه یو. له خپل لوري په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه سیاسي، امنیتي، اقتصادي او کلتوري برخو کې د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن یم. د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال وده زموږ د خلکو سوکالۍ لپاره حیاتي ده. موږ باید د دغو ګډو اهدافو ترلاسه کولو لپاره ګډ کار وکړو. دغه لیک تصنیف شوی او ګڼو مراجعو یې صحت هم تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي د پاکستان د ګټو ساتلو لپاره هر وخت چې غواړئ په افغانستان کې عملیات کولی شئ. دوی څو ځل وړاندې هم د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا نقض کړې، خو طالبان تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. دا شم د کله خبر تر بیا ښې چارې ښه